محترم حاضرینو د جمعې مبارک ورځ ده او د دې میاشتې اخرنۍ مبارکه جمعه ده او د جمعې د آخرتوب سره سره غالبا د دې میاشتې اخرنۍ مبارکه ورځ ده. د دې ډېر زیات قدر کول د دې په هره لمحه لمحه کې د الله تعالی طرف ته متوجه کېدل او دا آخرنۍ لمحه د الله تعالی په ذکر او په تلاوت او په اذکارو کې تیرول، د الله تعالی طرف ته رجوع کول، د خپل ګناهونو معافي غوښتل او د الله تعالی سره د ګناه د پرېښولو عهد او وعده کول او د یو پښیمانه انسان په شکل باندې د الله تعالی دربار ته متوجه کېدل او د ننواتې په شکل د الله تعالی په دربار کې کښېنستل او په زیات کوشش سره د الله تعالی د جهنم څخه د خپل ځان د ازادۍ طلب کول. هسې خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کله پر مسلمان باندې دا د روژې مبارکه میاشت راسي نو مسلمان به دې میاشت کې 4 کاره په کثرت سره کوي، په ډېر زیات کثرت سره به د لا اله الا الله ذکر او ورد کوي او په ډېر زیات کوشش او مبالغه سره به د خپل ګناهو څخه استغفار او مغفرت طلبوي او د یو شوقمن انسان په شکل د یو محتاج انسان په شکل د الله تعالی په دربار کې د الله تعالی د جنت طلب کول او د یو بیریدونکي انسان په شکل باندې د الله تعالی د جهنم څخه د ازادۍ او د پناه غوښتلو کوشش کول. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي چې دې میاشت کې به دا 4 کاره د بنده ډېر زیات دي، د لا اله الا الله ذکر په کثرت سره کول او د استغفار او د مغفرت طلب کول او د الله تعالی د دربار څخه د جنت غوښتل او د الله تعالی په دربار کې د جهنم څخه د پناه حاصلولو کوشش کول. لیکن دې 4 کارو کې چې کم 4م کار دی چې د جهنم څخه د پناه غوښتلو کوشش کول، دا په دې ټولو کارو کې اهم ترین کار دی. په دې وجه باندې ډېر اهم دی چې زموږ او ستاسو دې طرف ته توجه نشته، زموږ او ستاسو فکر او سوچ دې طرف ته نه راګرځي چې جهنم دی څه. جهنم دا د یو ډېر خوفناک ځای او د یو خوفناک کندې نوم دی. موږ او تاسو په دنیا کې دومره غفلت کې راغلي، موږ او تاسو د دنیا کې دومره بې احساسه سوي چې نه د دې فکر سره سته چې د عذاب د قبر وسنګي، نه د دې فکر سره سته چې د جهنم عذاب وسنګي، نه دا فکر سره سته چې د قبر د عذاب څخه پناه غوښتل څنګه، نه دا فکر سره سته چې د جهنم د عذاب څخه د پناه غوښتلو څه طریقې. دنیا کې د انسانانو احساس دومره ختم او انسانان په دومره بې حسي کې راغلي چې سهار او ماښام ګناهونه دي او ټول محفل د ګناه دی او ټول شپه او ورځ په ګناه کې روانه ده. نه د چا سره د ګناه څخه د توبې کښلو فکر راځي او نه د چا سره د ګناه د پرېښولو سوچ فکر راګرځي. نو پر موږ او تاسو باندې یقینا په معاشره کې پر انسانانو دومره بې حسي راغلې ده که زه دا خبره وکړم چې په زور باندې، په کوشش باندې، په منډو باندې، په ستړیاو باندې د انسانان په منډه ورزغلي ځان جهنم ته ورچي او ځان د جهنم عذابو ته تیاری لوم زما دا خبره کې غالبا ډېره مبالغه نه. نو چونکې د روژې مبارکې آخرې شپې دي او د دې میاشتې مبارکې اخرنۍ ورځ ده، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د احادیثو د رویه سره چې نن د روژه مات پر وخت باندې په لکونو په کربونو انسانان د جهنم څخه ازادي شي، چې څومره د روژې د اوله سره صدر دی اوسه پورې څومره انسانان آزاد شوي دي، د هغې په مقدار او په مثل باندې انسانان صرف په نن روژه مات کې ازادي شي. نو انسانان چونکې د جهنم څخه د ازادۍ دپاره بهترین وخت را رسېدلی دی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې عدد فلکونو په کربونو یاد کړی دی، لیکن دا عدد صرف زما او ستا د فهم دپاره دی، ورنه حقیقت دا دی چې په نن روژه مات کې الله تعالی بې عدده، الله تعداده، بې شماره انسانان د جهنم څخه ازادوي. زه ستاسو مخ ته د جهنم لږ تذکره کوم، زه ستاسو مخ ته د جهنم څخه د ځان د خلاصولو او د پناه غوښتلو طریقه ږدم. په دې خاطر باندې هسې نه چې د روژې مبارکه میاشت روانه ده، د مغفرت عشره تېره سوه او د هغه رقم د
رحمت 10 13 سوا او اخرنه عتق من النار 10 را رسیدلې ده او زما او ستا په نصیب او قسمت کې د جهنم څخه ازادي را نسی نو بیا خو ما او تا بد نصیب انسانان، ما او تا کم قسمت انسانان، ما او تا د معاشره بدبخت انسانان بلل کیږي. نو لاړ د جهنم حقیقت وضاحت کول او بیا د جهنم څخه د ازادۍ د غشتلو طریقه بیانول. بیا خو معاشره کې هر سړی عاقل دی، بالغ دی چې په کم شکل باندې د جهنم څخه د فنا غشتلو طریقه ورته آسان وي، په هغې شکل باندې د خپل ځان د جهنم څخه د آزادولو کوشش کول. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضور ته حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام راغلی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ته یې جبرائیل د جهنم لږ معلومات راکړه، جهنم څنګه ځای دی. حضرت جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ته د الله رسول الله تعالی چې کله جهنم پیدا کړي نو فاغي کې الله تعالی د اور د بلیدلو ترتیب برابر کړي. بیا الله تعالی د جهنم اور زر کاله بل کړي په دې خاطر چې په دې کې تیزی راس. نو د زر کاله سورسته د هغې اور رنګ تک سرس. د دې زر کاله سورسته الله تعالی دویم ځل بیا زر کاله د اور مسلسل بل کړي. د هغې سورسته د هغې رنګ تک ژړس. او دریم ګشت بیا الله تعالی د اور زر کاله مسلسل ولګوي چې د هغې سورسته د هغې رنګ اوس تک تور د تاریکې شپې په شکل باندې دی. او نه اوس د هغې په لمبو کې څه کمی راځي، نه د هغې په سکروټو کې څه کمی راځي، نه د هغې په سړوالي کې څه کمی راځي، نه د هغې په دې کیفیت کې اوس څه بدلون راتلی شي. نو د جهنم اور الله تعالی د تیزۍ په خاطر باندې 3000 کاله مسلسل بل کړی دی او لګولی دی. او د 3000 کاله تیزۍ څه وروسته الله تعالی د انسانانو دپاره د عذاب خانې او دغه رقم د قید خانې په شکل باندې تیار ساتلی دی. روایتو کې راځي چې کله حضرت آدم علیه السلام د دنیا ته راغلی نو الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام ته ورته ورسم ځمکې ته چې کله دنیا کې پر ځمکه د حضرت آدم علیه السلام گزاره روانه شوله او د حضرت آدم علیه السلام ضروریات نه پوره کېږي نو الله تعالی حضرت جبرائیل علیه السلام ته وایي چې ورسه د جهنم اصل لږ اور راوړه چې په دنیا کې د حضرت آدم علیه السلام پر هغې باندې گزاره او پخلی روان شي. حضرت جبرائیل علیه السلام د جهنم مالک فرشتې لرالی او د هغې سره د حضرت آدم علیه السلام د مځکې د ضروریاتو په خاطر باندې د اور د یو ذرې د یو حصې لږ طلب او غوښتنه وکړه. د جهنم مالک فرشتو ورته وایي جبرائیل ته به دنیا ته څومره اور وړې؟ حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي د یوې چوارې مقدار، د یوې وچې خورما مقدار به وړم. هغه د جهنم مالک فرشتو ورته وایي جبرائیل زما د الله په عزت و جلال قسمي که د جهنم اور د یوې چوارې مقدار د دنیا ته ورښکاره سي بیا خو د دنیا چې څومره اسمانونه دي، د دنیا چې څومره مځکې دي، هغه به ټول ویلې سي، په تورو اوبو به بدل سي. نو ورته وایي جبرائیل بیا به حضرت آدم علیه السلام پر کوم ځای باندې ګزاره کوي؟ حضرت آدم علیه السلام د ضروریاتو متعلق چې کله د جهنم مالک فرشتې حضرت جبرائیل علیه السلام ته دا وینا وکړه نو حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې بیا خو د یوې چوارې د منده کې د تاکۍ مقدار اور راکړه. نو هغه مالک د جهنم بیا ورته وایي زما د الله په عزت و جلال قسمي که یوه چواره اور د دې جهنم و دنیا ته ورښکاره سي بیا خو چې د دنیا څومره زندګي تېرېږي په دې ټوله زندګي کې به د اسمانه څخه د اوبو څک راتوی نه سي. بیا چې پر مځکه د حضرت آدم علیه السلام څومره زندګي تېرېږي د مځکې څخه به یو ډکی او یوه خاشه شنګشتیا د هغې د ګرمۍ په خاطر راپورته نه سي. نو آخر حضرت جبرائیل علیه السلام حیران دی د الله تعالی حضور کې عرض کړي یا الله د حضرت آدم علیه السلام د ضروریاتو دپاره څومره اور وروړم؟ الله تعالی ورته یوه ذره د اور راواخه او د سړوالي په خاطر 80 ځله په یو سمندر کې غوټه ورکړه چې کله د هغې ګرمایي د سمندر په خاطر باندې سړه سوله بیا یې راپورته که دنیا ته یې راورسوه. حضرت جبرائیل علیه السلام د جهنم څخه یوه ذره مقدار اور راواخیستی او بیا د دنیا په یو بېپایانه سمندر کې هغې ته 80 واره غوټه ورکړه او چې کله د دې 80 واره غوټې کولو څخه وروسته د دنیا ته راپورته کوي د دنیا پر یو عظیم غره باندې کښې شوی لیکن هغه غره د هغې ذرې اور برداشت نه درلودی نو د هغې د ګرمایۍ په خاطر باندې هغه غر ویلې سو. د هغې د ویلې کېدلو په خاطر باندې چې کم دود ولاړ سو هغه دود یا په کاڼو کې ثبت سو چې نن موږ او تاسو ته د کولې په شکل باندې معلومیږي
یا هغه په لرګي کې ثبت یا په نورو اشیاء کې ثبت سو، لیکن د دې دنیا نظام د جهنم د یوې ذرې د اور برداشت نه درلوده، نو د جهنم هغه یو ذره اور ورته جهنم ته ورسېده. نن چې په دنیا کې زما او ستا په کورو کې کوم اور بلیږي چې هغې ته یوه ذره ما ورته لاس وروړلی نه سو او د یو سکین شو د یو منټ دپاره د هغې برداشت کولی نه سو، چې په هغې کې الله تعالی په دې شکل باندې تیزي پیدا کړې ده چې د هغې په خاطر باندې اوسپنه ویلېږي، د هغې په خاطر باندې ډېر غټ کاڼې په هاکو په چونه باندې بدلیږي. دا د هغې اور صرف یو دود دی چې کوم اور الله تعالی د انسانانو د عذاب دپاره په جهنم کې تیار کړی دی. تاسو د ځانه سره د دې خبرې تصور وکړئ چې کله د هغې د دود په دې شان باندې تیزي ده او چې د هغې د دود یوه ذره برداشت انسانان نشي کولی، نو خدا نخواسته که د انسان زندگی په جهنم کې راسي، د هغه حقیقي اور او د هغې د تیزۍ او د هغې د عذاب برداشت به انسان په کوم شکل باندې وکړي. دا خبرې څه نقلونه نه دي، دا څه میلې نه دي، دا څه تماشې نه دي. زموږ دا عقیده ده چې الله تعالی جهنم پیدا کړی دی، الله تعالی د جهنم دغه اور برحق ساتلی دی، او چې قرآن او حدیث کې د جهنم متعلق څومره اذکار او ذکرونه موږ له راځي زموږ پر هغې باندې د حقانیت عقیده ده. نو که چیرې یو انسان بغیر د توشې څه، که چیرې یو انسان بغیر د توبې څه هغې د دنیا څه ځان رخصت کړي دغسې د غفلت په شکل کې، بیا خو د جهنم د دې اور سره د ده واوسته راتلل، د جهنم د دې اور سره د ده تعلق راتلل او د جهنم په دې اور کې سوځېدل د ده مقدر و نصیب بلل کېږي. د جهنم د ټولو څه سپک عذاب د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث مبارک دی چې الله تعالی به د قیامت په میدان کې یو بنده ته دوی چوټې دوی چپلۍ د جهنم سره وباسي او هغې به دې جهنمي ته په جهنم په د قیامت په میدان کې ورپښو کړي او دی به نه په جهنم کې د سره صدر پښو پورې دی د جهنم سره باندې دی او دی د قیامت په میدان کې ګرځي. صرف د ده په پښو کې د جهنم دوی چپلۍ راغلي دي، د هغې اثر به د دې بنده پر بدن باندې دا وي چې د هغې د ګرمایې په خاطر به د ده د سر مازغه خوټ کېږي او د هغې خوټکهاری او غږ به د قیامت چې ده ته نږدې انسانان دي ټوله به اوري او د هغې د ګرمایې په خاطر به د ده دا دوې داړې دا د جهنم سکروټي او د هغې د ګرمایې په خاطر باندې د ده د خولې څخه چې کومه سا راوځي دا به د جهنم لمبی او چې د ده په نس کې څومره اندامونه دي د کلمو په شکل د نورو اندامو په شکل هغوی به ټوله د ده د بدنه څه شوه سوي او هغوی به د قیامت په میدان کې په ده پسې سکېږي او دی به روان وي. د ده به عقیده دا وي چې په ټوله اهل قیامت کې زما څه زیات بل چاته د عذاب د جهنم نشته، لیکن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چې په ټولو جهنمیانو کې به د ټولو څه سپک عذاب په دې سړي چې د دې انسان په پښو باندې د جهنم دوی چپلۍ راغلي او د هغې د ده پر اندامو باندې په دې شکل باندې اثر راځي. اوس تاسو د ځانه سره تصور وکړئ چې د دوو چمفلانو د دوو چپلکو دا حال دی، نو که چیرې د یو کم نصیبه انسان دوې پښې په جهنم کې د هغې به څه حال وي، که د یو کم نصیبه انسان دوه زنګنونه په جهنم کې د هغې به څه حال وي، که د یو کم نصیبه انسان ټوله جسم په جهنم کې اوسېږي د هغې به کوم عذاب و کوم شان. اوس دا عذاب چا ته ورکول کېږي؟ دا هغه نوجوان ته ورکول کېږي چې هغې یا په کور کې یا بهار، په مسجد کې یا په دفتر کې، په دکانداري کې یا د فراغت په وخت کې د هغې د پیشن په خاطر یا د خیال ورتوب په خاطر باندې یا د شو شا په خاطر باندې د پیسې د دې بجلک څخه کښته ځړي، یا دی په حالت د لمانځه کې دی په مسجد کې دی، یا دی په حالت د کاروبار کې دی، په کور کې دی یا په دفتر کې دی، په هر شکل د زندګۍ په هره دورانیه کې چې دی رالی په دې خاطر چې دا اوس نن سبا فیشن دی، دا په دې باندې نن سبا زه ښایسته ایسېږم، دا د نن سبا ماحول دی، د ده د پیسې د دې بجلک څخه کښته راسي، نو هغې ته الله تعالی د قیامت په میدان کې دغه سزا ورکړي. اوس دا ټولې خبرې برحق د بخاري شریف حدیث دی چې د هغې په احادیثو کې د یوې ذرې شک و شبه نشته د هغې ته صحت کې. آخر به څو پورې انسان د خپل غفلت په خاطر، د خپل جهالت په خاطر، د خپلې ناپوهۍ په خاطر د دنیا د یو معمولی خوند، د دنیا د یو معمولی لذت، د دنیا د یو معمولی منصب په خاطر باندې انسان د جهنم و دې عذابو ته ځان تیاروي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ ته د جنت او د جهنم بیانونه کړي دي چې څومره پیغمبر علیه الصلاة والسلام زموږ دپاره د جهنم څخه بیرونکی انسان راغلی دی، دغه رقم بیره، دغه رقم بیان، دغه رقم خوف و ذکر بل چا په دې امت کې د پیغمبر علیه السلام څخه سوا دې امت ته نه دی پیش کړی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي زما مثال د دې امت سره داسې دی
لکه یو څوک چې تا در دې ګریوان ولی او د یو ځای سه کشې او د یو مصیبت او غم سه خلاصې لیکن هغه بد نصیب ټالوي وي هغه ځان در خلاصي هغه کوشش کوي هغه منډه کوي هغه ځای ته ځان ورچی نو زه د خپل امت انسانان په ډېر جد او جهد په محنت سره د جهنم سره ګرځوم لیکن زما د امت کم نصیب انسانان هغه په ټالیو سره په منډو سره په کوشش مبالغه سره زما سزغلی او په خپل اعمالو باندې ځان جهنم ته ورچی د دې مطلب څه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د جهنم ټول اعمال زما او ستا مخته یې شدي چې فدې عمل باندې ته جهنم لځي فدې عمل باندې ته جهنم لځي او دا ستا د جهنم لار ده او دا ستا د جهنم نقشه ده او دا ستا د جهنم د رسولو عمل دی شداره معلومه ده چې دا حرام عمل دی شرع معلومه ده چې ګناه ده شرع معلومه ده چې د الله تعالی ناراضګي ده او شرع معلومه ده چې د پیغمبر د سنتو مخالفت ده او په دې باندې مې هم ښه سر خلاص دی که مې قدم ور باندې کښېښوی دویم قدم مې د جهنم په کنده کې دی لیکن د خپل غفلت په خاطر د خپلې بې احساسۍ په خاطر کله کله خو د دوستانو په خاطر کله د یارانو په خاطر کله د محفل په خاطر کله د قرابت په خاطر کله د تربرګلوۍ په خاطر کله د بلې ګټې او د بلې ارادې په خاطر هغه ځان جهنم ته رسو او د جهنم پر اعمالو باندې روان یو او په خپل کوشش او په خپل منډه سره چې څومره مې وس کېږي په هغه شکل ځان د جهنم وکنده ته ورشو کوو نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زه مې د جهنم سره ګرځوم زما کوشش دا دی زما مبالغه دا ده چې تاسو راکشوم لیکن تاسو په منډه باندې تاسو په کوشش باندې زما څخه ځان خلاصوئ او په خپله منډه او ترنډه د جهنم کندو ته ځان رسوئ چې بیا د انسان په جهنم کې د انسان څه زندگی زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده که یو سړی په دنیا کې په ګناه کې راس او د ګناه په اعمالو کې پر ده باندې مرګ را ورسېدی او هغه کم نصیبه د توبې موقع ور نه کول سوه او دغسې په ګناه باندې کړکڼ د قبر تورې کندې ته ورشوس او د قبر د تورې کندې څخه د قیامت په میدان کې راپورته سو او د قیامت د حساب و کتاب څخه وروسته دته د خپل ګناه سزا په جهنم کې یقیني ورکول کېږي ځکه ما مخکې درته ویلي چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه به ویل من دخل القبر بالازاد چې کم څوک بغیر د توشې څخه بغیر د توبې څخه قبر ته ورشوه سو فکأنما رکب البحر بلا سفینة لکه یو سړی چې سمندر ته بغیر د کشتۍ څخه ورغوټس بیا خو د الله تعالی د عذابونو سمندر دی بیا د الله تعالی د عذابونو کنده ده بیا د الله تعالی د عذابونو مرکز دی او بیا د الله تعالی د عذابونو ځای دی د هغې وروسته قیامت کې حساب و کتاب په ډېره سختي باندې دی او د حساب و کتاب وروسته د انسان دپاره جهنم ټیکانه ده په جهنم کې بیا دغه بدقسمته زندگی څنګه وي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې کله دی په جهنم کې ناست دی د د بدن مقدار په دومره شکل دی چې د د دوو وژو مابین هغه د 3 ورځو د آس سفر دی چې څومره بدن غټیږي هغومره پر هغې باندې عذاب سختیږي جهنمي چې په جهنم کې ناست دی بیا د 2 وژو مابین داسې دی لکه د 3 ورځې چې د آس سفر کوي د یوې وژې څخه ونیسي تر بلې وژې پورې جهنمی چې په جهنم کې په کوم ځای کې راسي دا یو غاښ د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیثو کې دا د احد د غره په مثال باندې او دا یو ورون یې په مدینه منوره کې ډېر لوی غر دی بیضا ورته وایي پیغمبر علیه السلام ورته ویل د جهنمي ورون به د بیضا د غره په مثال باندې او چې جهنمي پر څومره مځکه باندې کښېني نو یو روایت کې دا راځي چې دومره مځکه به د بدن نسي لکه د مدینې و د ربضې په مابین کې د ربضې و د مدینې په مابین کې غالبا 3 میله مځکه ده او یو بل روایت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي چې جهنمي په جهنم کې پر څومره مځکه باندې د مستقر و قرار دی د هغې مقدار دومره دی لکه د مدینې څخه تر مکې پورې چې څومره مځکه ده نو بیا خو د جهنمي زندگی په جهنم کې په دې شکل باندې ده بیا د هغې کم نصیبه دا ژبه دا 6 کوسه راوتلي او هغې په دې میدانه کې پرته ده او جهنمیان پر دې باندې خیږي او لویږي او جهنمیان یې در پښې لاندې کوي او په حقیقت کې د ده د خولې ژبه ده د ده د بدن چې څومره پوست دی چې دې پوست الله تعالی څومره پنډول ورکوي نو یو روایت کې راځي چې هغې به 40 ګزه به خالي د پوست پنډول او په دې شکل به دی په جهنم کې کړېږي قرآن کریم وایي سأرحقه صعودا جهنمي به صعود ته پورته کوي صعود د ترمذي شریف حدیث دی چې دا په جهنم کې یو غر دی چې د دې خوا ملایکې ونسي در دې لاس باندې د اور غر دی صرف اور صرف د اور سکروټه ده
او د جهنم د اور سکروټه ده. پر دې سکروټو باندې به خېږي د دې خوا به سفر 80 کاله ور باندې تیر سي. چې کله 80 کاله بعد د دې غره سر ته ورسېدی نو د هغې خوا چې بیا راګیر کړي چې د غره فایله راځي بیا به 80 کاله لار نو قرآن کریم وایي سأرهقو صعودا دی به په جهنم کې الله تعالی د صعود غره ته پورته کوي او د ده خوراک بسي ان شجرة الزقوم طعام الاثیم کالمهل د زقوم درخت به ورکوي دا د ګناهګاره خوراک دی او د هغې شکل به څنګه کالمهل. مهل قرآني لفظ دی د دې ته وایي چې کله یو ځای تیل ولاړ دی تیل پر وچېدو سي د هغې فای چې هغه تور لی و خټه پاته سي د دې مثل دې ته مهل په عربي کې وایي. نو چې کوم د جهنميانو ویني او زوی ولاړې دي ډېره زمانه ودرېږي هغې پر وچېدو سي د هغې په پای کې یو خنډ لی پیدا پاته سي دا به د جهنمي خوراکي او دا د دې طعام الاسیم دی د دې ګناهګاره خوراک دی په جهنم کې. او چې کله د هغې کوم نصیبه و دې خوله ته دا مهل رانږدې کړي په هغې کې دومره ګرمایي د هغه ټوله زندګي ایښېدلی شی دی نو د هغې په خاطر به د ده د بدن د دې مخ ټوله پوست راویلي سي هغه به هم په دې کې راتوس. نو چې کم څوک په جهنم کې راسي د هغې غریب په دې شکل باندې زندګي ده د هغې په دې شکل باندې خوراکه ده او د هغې په دې شکل د زندګۍ ګزاره ده. دی به د لوږې څه چغې کړي او چې څومره په جهنم کې دته تکلیف دی هغې یو طرف ته دی د هغې څه به زیات تکلیف دی جهنمي ته په لوږه باندې او چې کله دی د لوږې چغې کړي نو الله تعالی به دته ذریعه ورکړي. ذریعه یو قسم بوټی دی لا یسمن ولا یغني من جوع. الله تعالی وایي نه به په مړېږي نه به یې د لوږې څه بې پروا کوي بس. لیکن چې کله په ذریعه باندې د لوږه نه ختمېږي دی دوباره د لوږې خاص د لوږې فریاد کوي نو الله تعالی به یو قسم خوراکه د مهل په شکل دته ورکوي چې هغې به په ستوني کې بنده سي نه به دورې ځي نه به دورې ځي. نو دی به وایي چې په دنیا کې چې به کله د سړي په ستوني کې خوراکه بنده سوله نو پر هغې باندې سربیره به دوی اوبه ورپسې څښلې نو دی به د اوبو تلاش وکړي. الله تعالی به هغه اوبه د دومره ګرمایې په شکل باندې دته ورکړي چې دی د خولې ته ونسي د څښلو دپاره د ده د سر او د کوفرې ټوله پوست په هغه اوبو کې راویلی سي چې دی کله در دې ستوني تېرې کړي د دې نفقې د تېرولو دپاره د ده په نس کې چې څومره اندامونه دي د هغې د ګرمایې په خاطر به هغه ټول د ده د کلمو شوس او بیا به هغې د جهنم په غرو کې په ده پسې هغه کلمې څکېږي او په دې شکل به د زندګي چې کله جهنمي په جهنم کې زندګي تېره کړي او ډېره تکلیفجنه او ستړې زندګي نو د ټولو څه مخکې به دی د جنت د فرشتو پر نامه باندې د جنت فرشته هغې ته خازن وایي د هغې څه مخکې چې د جنت د جهنم عامې فرشتې دي نو د جهنم د فرشتو پر نامه باندې به د ټولو څه مخکې دی چغې کړي ورته ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب تاسو خو د الله تعالی څه وغواړئ چې الله تعالی په دې عذابو کې زموږ سره څه اساني وکړي ځکه چې د کومو اوبو په خاطر باندې دی زندګي تېروي یو روایت کې راځي که د هغې یوه لوټه د دنیا ته راښکاره سي د دنیا 7 سمندره به د هغې د ګرمایي په خاطر په جوش کې راسي چې پر کومه مځکه د ده زندګي د هغه په داسې سکروټو کې ده که چیرې د هغې یو معمولي سکروټه د دنیا ته راښکاره سي د دنیا اسمان د دنیا مځکه دا به ټولو په تورو اوبو د ویلېدلو په شکل بدل سي چې په کومه بدګویي باندې د زندګي تېروي په کومه ګرمایي او هوا باندې که د ستنې سپم مقدار د دنیا ته راښکاره سي د هغې د ګرمایۍ او د بدبویۍ په خاطر چې د دنیا څومره ژوندي انسانانو مخلوقات دي هغې به ټوله د کباب او د کولې په شکل باندې بدل سي چې کله په دې حالاتو کې د ده زندګي ده نو دی به چغې کې د ملایکو پر نامه باندې ورته ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب تاسو خو د الله څه وغواړئ چې یو ګړی یوه ورځ خو عذاب لږ راسه کم کړي هغې به څه ورته وایي الم تاتیکم رسول بالبینات تاسو ته رسولان نو راغلي تاسو ته د جهنم خبرې نه وې سوي تاسو د دې حالاتو د استوګنو سره ناخبره واست تاسو د جهنم د عذابونو اورېدلي نه دی ورته موږ ته رسولان راغلي وو لیکن زموږ زندګي په غفلت کې وله موږ دنیا بې حسه کړي وو موږ د دنیا حالاتو بې احساسه کړي وو او موږ په غفلت کې وو او موږ ته د توبې او د ګناه د پرېښولو موقع په لاس نه راغله نو هغه بس ورته فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال اوس که تاسو چغې کوئ که تاسو ژړا کوئ که تاسو بدې کوئ که تاسو فریاد کوئ نه ستاسو چغه څوک اوري نه ستاسو فریاد څوک اوري نه ستاسو وینا څوک اوري نه ستاسو ژړا څوک اوري چې کله د دې جهنمیانو د جهنم د عامو فرشتو ستمه وخیږي نو دویم ځل د جهنم چې کومه لویه فرشته ده د مالک پر نامه د هغې پر نامه به نارې کړي
مالک مالک یا مالک یا مالک یا مالک. یو روایت کې راځي 40 کاله بناره کوي او 40 کاله کې باغ ودی ته توجه نه کوي نه بشغ. یو روایت کې راځي چې د دنیا زندگی څومره زمانہ تیریږي دا غي په مقدار بدای ناره د مالک پر نامه باندې وي او هغه بدی ته توجه نه کوي هغه بد د خبرې ته غوږ نه نس. چې کله 40 کاله مدت تیر اسوا د مالک مالک ناره وي یا مالک یا مالک یا مالک. نو د 40 کالو سورست هغه ورته تاسو څه غواړئ دی بس ورته یقضي علینا ربک. ته د الله تعالی دربار کې دا وړه چې الله تعالی پر موږ د مرګ فیصله وکړي. نور د جهنم استوګنا د جهنم د عذاب برداشت د زموږ په وسوتوان کې نه دی. لیقضي علینا ربک. ته د الله سو وړه چې الله تعالی پر موږ د مرګ فیصله وکړي. هغه سورته بل انکم فیه ماکثون. تاسو به اوس په جهنم کې ژوندۍ تیروئ. ولقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. تاسو ته قران رااله، تاسو ته انبیا رالو، تاسو ته علما رالو، تاسو ته واعظین رالو، تاسو خبري واوریدې، تاسو نصيحتونه واوریدل، لیکن په دماغ کې دا غي سم منکر आवाज دا غي د انکار په خاطر به اوس تاسو په دې جهنم کې ژوندۍ تیروئ. ولقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون. تاسو ته ډېر ښکارا حق راغلی او تاسو اکثر دا غي حق مننه نه کوله، تاسو دا غي طرف ته توجه نه کوله او تاسو په غور او فکر باندې دا غي اوریدنه نه کوله. روایت کې راځي چې کله د مالک فرشتي سمایوسس بیا به د الله تعالی پر نامه باندې ناری کې ربنا 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 یا ربنا. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وايي چې د دنیا ژوندۍ څومره تیریږي د آدم علیه السلام سونه سي در قیامت پوری د دې دو چند زمانہ بدی ناری وي لیکن الله تعالی بدی ته توجه نه کوي. چې کله د دنیا ته ژوندۍ دو چند زمانہ پر دی باندې تیر اسولا دا غي سورست الله تعالی و ملائکه ته وایي چې تاسو د دې معلومات راکې دا څه غواړي. نو دی چې کله د الله تعالی توجه وویني چې الله تعالی خو زموږ خبره ته متوجه دی نو دی بسوي ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين. یا الله پر موږ باندې بدبختی غالب ولا، یا الله موږ نه فرمانه بندگانو، یا الله موږ په جهالت او ناپوهی کې ژوندۍ تیر کړه. نو فإن عد ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. یا الله تم یو ځل د جهنم سو باسا کچیر موږ په هغه رقم اعمالو کې بیا رالو نو فإنا ظالمون. موږ ډیر ظالم مخلوق بیا چې په کوم شکل ستا اراده یا الله په هغه شکل باندې سزا راکړه. نو چې کله د دنیا ژوندۍ دو چند تیریږي د دین عرب د الله تعالی پر نامه باندې او د دو چند ژوندۍ تیرولو سورسته چې الله تعالی دې ته توجه وکړي نو دې به دا تمنا وکړي چې الله موږ بدبخت قوم موږ فنا پوهی کې دلته راورسېد. یا الله یو ځل مې د دې دنیا صبر ته د جهنم سره دنیا ته ورسوه که موږ بیا په هغه رقم اعمالو کې رالو نو فإنا ظالمون. بیا به موږ ډېر ظالم مخلوق. الله تعالی به سورته ورته اخسئوا فيها ولا تكلموا. تاسو پړ مخې په دې جهنم کې پریوځئ ولا تکلمون. د دې سورسته به زما سره بیا کلام نه کوي. دا به د جهنميانو د الله تعالی سره اخرنۍ وینای او د الله تعالی به د دوی سره اخرنۍ کلام. هغه سورسته به بیا ملائکه دې د جهنم په کوټو باندې نه بس چې دا غي فرشم د جهنم سکروټه ده، دا غي دیوالم د جهنم سکروټه ده، دا غي چتم د جهنم سکروټه ده، دا غي مخ شام د جهنم سکروټه ده، دا غي دروازام د جهنم سکروټه ده. بیا به د جهنميان الله تعالی په دې کوټو باندې او د دې کوټو سبا د دې आवाज ګروي راوځي. قران سو عزت تاسو د قران آیاتونه وایم لهم فيها زفير وشهيق. زفير د خره اول आवाज ته ویل کیږي او شهيق چې خر کله خپل ناره ختمي په اخرنی आवाज ته شهيق ویل کیږي. نو د دې جهنم د کوټو سبا د دې دغه شان आवाजونه راوځي او په دې شکل به د دې د جهنم په کوټو کې ژوندۍ تیریږي. حضرت قتاده رضی الله عنه به اے قومه کستاسو سره د دې جهنم سره فناسته ډېر شاده کتاسو د دې جهنم برداشت او طاقت لري ډېر شاده لیکن د خدای په خاطر کنه د چا سره فناسته او نه د چا سره د جهنم طاقت او برداشت بیا د الله تعالی عبادت لراسه توبې لراسه او د الله تعالی صلح تراسه دا د جهنم څخه د خلاصون د پاره تاسو د ټولو اسانه لار. نن یو ورځ دا دوی ورځې دي 15 ورځې دي د دنیا د چند روزه ژوندۍ په خاطر باندې د چند روزه عزت په خاطر د چند روزه ګټي په خاطر د چند روزه نامه په خاطر د غي په خاطر موږ د جهنم ودی ژوندۍ ته ځان تیارو. دا د انسان هغه انتهایی نادانی او دا د انسان هغه انتهایی ناپوهی ده. کچیرې د یو سړی د عقیده چې د مرګ سورسته هیڅ نستا
نه حساب سته نه کتاب سته نه جنت سته نه جهنم سته. بیا خو چې په دنیا کې کومې نخرې او تماشې کوي ودې کی. لیکن کله یو کم نصیبه دا عقیده هم ده چې د مرګ څخه وروسته حساب او کتاب دی. کله یو کم نصیبه د مرګ څخه وروسته د الله تعالی حضور ته پیښېدل په دماغ کې راځي او کدام په دماغ کې راځي چې دغه جهنم او جنت او جهنم زما د لپاره تیار ولاړ دی. بیا چې د چند روزه زندګۍ په خاطر د آخرت د دومره اوږده زندګي او د جهنم د دومره بدترینو عذابو ته ځان اراسته کوي او ځان تیاروي، بیا خو دغه انسان هغه ناداني، هغه بېوقوفي، هغه ناپوهي په انتها کې روان ده. چې کله جهنميان د جهنم کوټو ته ننویستل سي نو در زرو کالو پورې به دوی په دې کوټو کې زندګي تېروي او در زر کالو پورې به د دې کوټو د سرې څه د دروازې څه د دوی چغارې راوځي. آخر به په خپل مابین کې د ځان سره دا سوچ او فکر وکړي چې په دنیا کې چې به کله یو عذاب راتلی او د هغې تکلیف په خاطر به موږ په دنیا کې صبر وکړي نو د هغې صبر په خاطر به پر موږ هغه عذاب اسانه کېدی. نو په خپل مابین کې مشوره سره وکړي تاسو راسئ د الله تعالی پر دې عذابونو باندې صبر وکړو، ځکه صبر مفتاح الفرج، صبر د هرې پریشانۍ او د هر مشکل کلي او حل دی. نو الله تعالی به دغه صبر په خاطر باندې موږ ته دا پریشاني اسان نه کړي. نو بیا به زر کاله دوی په صبر باندې د جهنم په دې کوټو کې زندګي تېروي. لیکن چې کله صبر هم څه ګټه نه وکړي نو برته به چغې روانې کړي. څه به وایي؟ قرآن کریم وایي، دوی وایي سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. که موږ جزع فزع کوو، که موږ ژړا او چغارې کوو او که په صبر باندې ناست یو، نن د الله تعالی جهنم په دې شکل دی چې په یو شکل باندې زموږ دپاره د دې څه خلاصون نشته. چې کله د صبر څه تمه وخېږي نو آخر به بیا زر کاله چغې وي، زر کاله به الله تعالی دې طرف ته توجه نه کوي. زر کاله بعد به الله تعالی د جهنم د ملایکو څخه پوښتنه کوي چې دا خلک څه غواړي. هغه ملایکې ورته یا الله ته په هر څه باندې عالم یې چې دا د جهنم د لمبو څخه ستړي دي او دا تږي دي او دا د اوبو غوښتنه کوي. نو چې کله الله تعالی د دوی دا اراده ځان ته معلومه کړي نو د هغې څخه وروسته به د جهنم پر سر باندې یو سره وریځ راسي او دوی به ډېر ورته خوشحاله وي چې په دې کې به اوس پر موږ باندې باران راځي او په دې کې به پر موږ باندې خونکي راځي او پر موږ دې باندې به پر موږ باندې اوبه راځي. لیکن د الله تعالی د طرفه به د دې ورځې څخه داسې د خچرو په شان باندې لړمان راووري چې بیا هر جهنمي دا لړم په نیش باندې ووي در زرو کالو پورې به دی د هغې د درد څخه کړېږي. بیا به در زرو کالو پورې دی د هغې د درد څخه په مشکلو کې په کړېدو کې به او په عذاب کې او په نارو او په چغارو کې واوسېږي. چې کله زر کاله بیا زمانه په دې درد کې تېره شوله نو د هغې څه وروسته د ده په در کې لږ ارام راسي نو دی به بیا چغې کړي د الله تعالی پر نامه باندې. الله تعالی به بیا د ملایکو څخه پوښتنه وکړي چې دا څه غواړي. نو ملایکې ورته یا الله تږې دي اوبه غواړي. د هغې څه وروسته به د جهنم پر سر باندې توره ورځ راسي او د دوی به دا تمه وي چې اوس به د دې ورځ څه پر موږ باندې باران یخې هواوې به وي، یخې اوبه به وي. لیکن د الله تعالی په امر سره د هغې څخه داسې بدترین ماران هغې د دې ورځ څخه پر دوی باندې راوورېږي چې هر تور مار دی په نیش باندې ووي زر کاله به دی کړېږي بیا د درد. قرآن کریم څه وایي؟ زدناهم العذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون. چې څومره فساد او څومره ګناه یې په مځکه کې کړې ده الله تعالی به د هغې په بدل کې په جهنم کې یو پر بل عذاب پورته کوي، یو پر بل عذاب، چې دا عذاب ختم نه سو دا عذاب رالی، چې دا ختم نه سو دا رالی، چې دا ختم نه سو دا. نو چې کم سړی بغیر د توبې څخه او په ګناه باندې ککړ هغې د قبر تورې کندې ته ورسي، ما درته ویل بیا د قبر توره کنده یې مه بولئ، دا د الله تعالی د عذابونو جیلخانه ده. او بیا چې کله د قیامت په میدان کې د قبر د تورې کندې سره پورته سي نو بیا خو هغه ذلت دی، هغه رسوایي ده چې د ډېر ذلت او رسوایي د نه برداشت په خاطر به دی کله کله الله تعالی ته دا خواست کوي چې الله ما ژر جهنم ته ورسوه، ځکه د قیامت د میدان ذلت او رسوایي زه برداشتولی نه سم. او بیا چې کله دی کم نصیبه جهنم له ورلی نو بیا به په جهنم کې د ده زندګي په دغه عذابونو کې روانه شي. اوس د دغه جهنم څخه د فنا غوښتلو، د دغه جهنم څخه د ازادۍ غوښتلو دپاره پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې میاشتې مبارکې تلقین کړی دی چې تاسو په دې میاشته کې د الله تعالی د عذابونو څخه فنا وغواړئ. تاسو په دې میاشته کې د جهنم څخه خپل گردن آزاد کړئ او په دې میاشت کې د الله تعالی دربار له ننواتې راسئ او د خپل ځان دپاره، د خپل مور و پلار دپاره، د خپل ورونو، د خپلو بچانو دپاره د الله تعالی په دربار کې د جهنم څخه د ازادۍ غوښتنه وکړئ.
چې په کال 12 میاشتې کې پر ما او تا باندې څومره ورځې راځي د جهنم د آزادۍ په خاطر باندې چې کومه میاشت را باندې راغلې ده په دومره اسانه طریقه بیا بل میاشت پر ما او تا نه راځي چې الله تعالی په دې میاشت کې په څومره اسانه سړی د جهنم څخه آزادۍ بیا په دې میاشت کې چې خاص کر اخرنۍ د جمعې ورځ ده او د دې میاشتې اخرنۍ مازیګر چې د روژې د اوله سره صدر دی اوسه پورې څومره انسانان د جهنم څخه آزاد شوي دي الله تعالی صرف په نن مازیګر کې هغومره انسانان د جهنم څخه آزاد نو د الله تعالی په دربار کې کښېنستل د جهنم څخه ازادي غوښتل د خپل ځان دپاره غوښتل د خپلو قریبانو بچانو دپاره غوښتل او خپل ګردن او خپله ذمه د جهنم څخه ازادولی او د جهنم څخه ازادي په تېره جمعه کې ما درته ویل په څه باندې کېږي د جهنم څخه ازادي په توبه باندې کېږي بس چې په دې ورځو کې د الله تعالی دربار کې په توبه باندې کښېنستل او توبې څه معنا ده چې په کومه ګناه باندې سړی اخته دی هغه ګناه ځای پر ځای پرېښول او پر دې خپله تېره ګناه باندې الله تعالی ته شرمندګي ښکاره کول او الله تعالی ته خپله پښیماني ښکاره کول او د الله تعالی په دربار کې د الله تعالی سره دا فیصله کول دا عهد کول دا وعده کول چې الله چې زندگی می څومره یې دوباره بیا په دې ګناه کې نه راځم نه دا ګناه کوم و چې کله د توبې پر دې حقیقت باندې ما او تا غور وکړو او دې خپله معاشره باندې نظر وکړو نو زما او ستا پر حال دی الله تعالی رحم وکړي چې په کومو ګناهو باندې اخته وو د روژې په اول سر کې مخته وو چې کومه ګناه مې د زندګۍ یو لازمي جز بللې ده د روژې د مابین په عشره کې روان نن د روژې آخرنۍ عشره آخرني ګړي ته رسېدونکې ده او د الله تعالی رحمت ما او تا ته په انتظار یو بانه غواړي لیکن زما او ستا زندګي د هغې ګناه څخه اوس هم له برېځه روانه ده زه خو دا وایم چې روژه مبارکه دغسې تېره ده که چیرې دغه روژه پر دغه ما او تا باندې دغسې تېره سي او په دغه اعمالو کې زما زندګي نه بیا په خدای قسم چې زما او ستا نصیب او مقدر د جهنم دغه عذاب بیا ما او تا د جهنم دغه عذابو ته تړلي انسانان چې کوم نوجوانان زه اکثر دا خبره کوم هغې د دې ژیرې په خریلو په دې ګناه باندې اخته وو نو د روژې په اول سر کې م روانه وه د هغې بدنصیبه دا د روژې په مابین کې م روانه ده او د عتق من النار شپې دي هغې په دې ګناه باندې اوس م روان دي د هغې بدنصیبه د ګناه څه توبه نه سوه په نصیب ځکه توبه دې ته ویل کېږي چې ګناه به پرېږدي نو د مغفرت په عشره کې م نه پرېښوه د رحمت په عشره کې م نه پرېښوه اوس یې م نه پرېښوه نو آخر د دې څه د توبه کله وکړه او ما درته چې د سړي توبه نسی په نصیب بیا د الله تعالی قانون دا دی چې د ګناه سزا الله تعالی په خپله قیدخانه کې جهنم کې سړي ته ورکوي بعضې نوجوانان د فیشن او د ښایست په خاطر د خیال او د خواص په خاطر باندې هغې د خپلې پیسې عام طور در د بجلکو کښته ساتي او دا بدترینه ګناه او ګناه کبیره ده او ما درته دې سزا درته بیان کړه چې پیغمبر علیه صلات وسلام وایي د دې په خاطر به د جهنم 2 چمپله د ده په دې پښو باندې راوستل کېږي چې د هغې په وجه باندې به د ده د سر کوپړۍ کې مازغه خوټ کېږي د هغې په خاطر به د ده زامې د جهنم سکروټي او د ده سا به د جهنم لمبه راوځي نو هغې غریب په دې عمل باندې د رحمت په عشره کې مخته دی د مغفرت په عشره کې مخته دی هغې په دې عمل باندې اوس د اختر مبارک شپې راځي بیا خدای د هغه روژې پر نیکو اعمالو باندې داسې کوي لکه اوبه چې پر یو شي باندې تېر زه دا وایم چې د دې بدعملۍ سزا دې نوجوان ته هم تا ته به په کوم ځای کې ګوري بعضې انسانان هغې په دې غلطو ډرامو تصویرو باندې اخته دي هغې در مغفرت په عشره کې مخته و اوس مخته دي سبا مخته دي اختر خو بلکل د ځان لپاره یو میله او تماشه بللې نو د هغې غریبانو توبه نه سوه په نصیب او چې د کم چا توبه نه سي په نصیب او د روژې په میاشته کې نه سي په نصیب بیا خو د هغې عملنامه دغسې د ګناه له بریځه روانه ده او چې کله د ګناه عملنامه له بریځه روانوي بیا به د هغې ګناه سزا الله تعالی په خپله قیدخانه او جهنم کې ور ورکوي زه کله دې نوجوانانو ته یم تاسو زما خبره بده مه محسوسوئ بعضې نوجوانان چې زه ګورم نو د روژې په میاشته کې د لږ ډېره پرېښي او د اوله سره سې دا ورته اراده چې د اختر په شپه به زه د دې ټوله کار فارغه کوم نو زه دا وایم چې توبه خو دې ته ویل کېږي چې پر روانه کې به سړي د الله تعالی سره دا فیصله وي چې یاره زه به روانه بیا دا ګناه نه کوم نو یکم نصیبه تا چې اوس د روژې په میاشته کې بیا د اختر شپه په سوچ کې ورته نیولې ده ستا خو توبه نه سو په نصیب بعضو نوجوانانو ما ته یاره مولوي صاحب په دې اختر کې ما فیسبوک په دې روژه کې ټوله شیان مې بند کړي دي
لیکن دی د اختر د شپې په انتظار دی چې کله به پر ما د اختر شپه را رسیږي. بیا خو د اختر په شپې د شپه باندې دی د دې دومره استعمال کوي چې د ټولې روژې کسر کې بس. نو په دې خاطر باندې دا یو قسم الله تعالی ته دوکه ورکول دي، دا یو قسم د الله تعالی سره چم کول دي. نو په دې خاطر باندې د خپلې توبې بندوبست کول، د خپل آخرت غم خوړل، او دا آخرنۍ عشره را ورسېده، او دا د آخرنۍ عشرې آخرنۍ ورځ ده، او دا آخرنۍ ورځ آخر خپل زوال ته رسېدونکې ده چې نن یې مازدیګر روان دی او نن د مازدیګر په وخت کې الله تعالی څومره انسانان د جهنم څخه آزادوي. نو د الله تعالی دربار کې نن مازدیګر کې ننوات کښېنستل او د الله تعالی په دربار کې عذر پیښول، د الله تعالی په دربار کې ژړا او پښیماني پیښول، او په ډېر زیاته مبالغه سره